رسېدلی وي. هماغه ورور محترم قدرت الله له کندهاره څخه بله پوښتنه کوي: ما خپل د ورېرې سره کله چې دا بیده وه ما تر لاس ونیول او راپورته مې کړه او زه د خپل بدن په حرارت پوه شوم. آیا پر ما ښځه طلاقېږي او که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. دغه نجلۍ تر 9 کاله ته به رسېدلې وي. که تر 9 کاله کمه وه شی نشته. دوم که 9 کاله وه بلکل دا غلط کار دی، دا ډېر غلط کار. دغه تاوان یې وکړي دا ستا ورېره وه ستا زوی ته نه ده روا. پخوا خو دا ستا ورېره ستا زوی ته روا وه، اوس ستا زوی ته په ټول عمر نه روا کېږي. او یو ستا ښځه ده، ستا ښځه د ورېرې په لاس وړلو نه حرامېږي. هغه ستا ښځه چې د هغې ښځې لور وي، د هغې ښځې څه پیدا شوې لور ستا لور وي، هغې ته چې لاس په شهوت ورکړې ستا د معاینه پر تا حرامېږي. د ورېرې په لاس وړلو په شهوت باندې ستا معاینه پر تا نه حرامېږي، خو ستا پر زوی ته بیا ستا زوی ته نه شي کولی. هغه په ټول عمر هغه ستا زوی ته ناروا ده، دا جایزه نه ده. دغه قدر پېښه ده. دا ګر د 304 صفحه شامله د محتاط دوم ټوک دا ګر دلته شان درته راوړي. هغه د صورت دی که سړي خواش ته لاس وروي خپله معاینه ابدي پر حرامه ده، که مخصر مژور ته لاس وروي په شهوت پر زوی ابدي حرامه ده. او که راولاړ سو سړي خپل لور ته لاس وروي دا معاینه د هغې نجلۍ مور ابدي پر حرامه ده. خو هغه دا غواړي چې شهوت به خامخا د یوه طرف پسې وي، بس کافي دي که د دواړو سمې. خو دغه به وي، هغه به دا سړی چې دا نر لاس وړي تر 12 کاله به وي، بالا به چې تر 800 پورې وي. او دا نجلۍ چې دی لاس وړي تر 9 کاله به رسېدلې وي، 9 کاله به خامخا یې بالا به چې 800 وي. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه.